أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیت الکرسی وی. دا د قرآن پاک پایتونو کې سردار آیت ته دیتا د سوره بقره د آیتونو سردار هم وي او د قرآن پاک د آیتونو سردار ورته هم ویل کیږي. دا آیت مبارکه فرمایي چې څوک د هر فرض مون نفس آیت الکرسی وی نو د او د جنت په منځ کې صرف مرگ حائل له پرده ده، یعنی د مرگ سره جنت تتلل دا د یقیني دي. فرمایي چې څوک د ماوستن د وده کېدو په وخت کې دا آیت الکرسی وی نو الله رب العزت د ده لپاره یو حفاظت کوونکی فرشته مقرر کړي او فرمایي چې څوک 2 کرتی دا وی نو د ده د پوره کور حفاظت هغه کولی کېږي. په یو ځل باندې د ځان، په دویم باندې د کور او په دریم ځل ویلو سره د پوره محلي حفاظت هغه کولی کېږي. فرمایي چې دا آیت مبارکه د جناتو او د پیریانو د پاره ډیر زیات مؤثر آیت ده. یعنی حدیث شریف کی راځي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما یو ارماری و، پای کې یو توشدانو پای کې کجوري وي، نو هغه یو پیرما ودی چې هغه کمی شوی وي، نو ما بیا یو پیری راونیو، هغه د هغې نه غلا کوله، نو هغه ماته وویل چېرې ما پرېږدې زه بیا نه راځم. نو په سبالی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دای تذکره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا ډیر غټ دروغجن دی، دی به سبا بیا راځي. نو سبا له هغه بیا راغلی و، بیا هغه راونیو، نو بیا ورته منتونه کول چې اوس ما پرېږده زه بیا نه راځم. نو هغه ورته چې نه زه تا نبي علیه السلام له سبا بوځم. نو بیا هغه پرېښودلو، بیا نبی علیه السلام ته تذکره وکړله. نبی علیه السلام فرمایل دا ډېر دروغجن دی، دی به سبا بیا راځي، دی مه پرېږده. نو سبا له بیا راغلی، بیا یې راونیو، نو بیا یې پرېښودو نه. نو هغه پیري ورته ووي چې زه تا ته یو آیت ښیمه، که ته هغه وایې نو بیا به ته د ټولو پیریانو او شیطانانو نه محفوظ یې. او آیت الکرسی ورته وښودله. چې کله ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د آیت تذکره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وړاندې وکړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی خو ډیر زیات دروغجن دی، خو دا خبرې
رښتیا کړې ده او صحیح کړې ده. فرمایي چې مخکې آیت مبارکه کې د انفاق ترغیب ورکړلو، تاسو د الله تعالی په لار کې خرج کوئ. مال دا د دنیا روح او ساه ده. نو فرمایي چې دا خرج کول د مال دا یو ډیر مشکل کار دی او د دې د وجې نه د انفاق پسې وروسته آیت الکرسي راوړله چې په دې کې 18 سپېرې د الله تعالی اسم ظاهر او ضمیر سره الله تعالی ته اشاره کړلې شوې ده. د الله تعالی صفات ثبوتیه او سلبیه په دې کې ذکر دي. نو ګویا چې دغه انفاق کول دا یو ډیر مشکل کار دی. نو د هغې نه وروستو د الله تعالی عظمت ذکر کوي چې انفاق کول د الله په لار کې خرج کول یو ګران کار دی، لیکن چاته چې د الله تعالی د عظمت علمي او څوک الله تعالی پیژني نو هغه د الله تعالی دپاره مال هم قرباني او جان هم قرباني. بیا د هغه دپاره نه د مال څه حیثیت او نه د جان څه قدر هغه بیا د دې شیزونو قدر ته نه ګوري او هغه د دې عشق په سودا کې مال له هم څه حیثیت نه ورکوي او جان له هم حیثیت نه ورکوي. کله چې د ده په زړه کې د الله تعالی عشق او محبت پیوه شي او د الله تعالی معرفت او د الله تعالی پہچان ورته حاصلي، نو ګویا چې په دې آیت مبارکه کې د الله تعالی یو پہچان ورکړی دی چې مال خرج کول خو یو ګران کار دی، لیکن دا چې د کم ذات دپاره خرج کولی کیږي هغه ډیر زیات عظیم او ډیر اوچت ذات دی. د هغه سره د هیڅ شي هغه نسبت نه سمیږي. نو فرمایي الله تعالی لا اله نشته دی حقدار د بندګۍ الا هو مگر هم هغه دی. دا هو ضمیر بیا الله تعالی ته راجع دی. نو فرمای لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه الله تعالی دی. الحی ژوندی دی او دلته کې الحی دا د الله تعالی صفت دی. ژوند خو مونږ ته هم حاصل دی خو زمونږ ژوند چې دی دا ډیر عارضي ژوند دی او زمونږ نه علاوه ډیرو ښځونو ته حیات حاصل دی، لیکن دغه حیات هغه ډیر عارضي دی او د الله تعالی حیات چې دی هغه ابدي دی نه ختمېدونکی. نو فرمایي چې الحی الله تعالی ژوندی دی، داسې ژوندی لا زوال له د هغه دپاره زوال نشته دی، ختمېدل نشته دی. القیوم قایمونکی دی، نظام چلونکی دی، ژوندی دی او پوره نظام هغه چلی. لا تأخذه نه نسیده لره
سینتون پرکاله ولا نوم او نه خوب. داسې یو ذات دی چې په باندې پرکاله او خوب نه راځي، هغه له مرګ هغه نشته دی، پناه کېدل نشته دی. د هغه عارضي یعنې ګویا چې نه الله تعالی هغه یعنې دا دپاره پناه کېدل نه مستقل شته او نه عارضي شته. دا مرګ چې دی دا مستقل پناه کېدل دی او دا خوب چې دی دا عارضي پناه کېدل دی. نو ګویا چې حدیث شریف کې راغلی دی دا خوب چې دی دا د مرګ رور دی، دا وړوکی مرګ دی. نو الله تعالی چې دی دا داسې یو حیات ذات دی، داسې یو ژوند دی چې نه په ده باندې مستقل هغه مرګ راتلی شي او نه عارضي مرګ چې هغې ته خوب وایي، بلکې پرکالی چې دی چې د خوب نه مخکې هغه زنګېدل چې فرمایي چې هغه پرکالی هم په الله تعالی باندې نه راځي. او دا خوب پرکالی دا خو د انسان دپاره د حیوان دپاره صفت دی. که یو حیوان او انسان له خوب او پرکالی نه راځي دا د ده دپاره بیماري ده، لیکن دا د الله تعالی صفت دی چې دا الله تعالی داسې یو ذات دی چې په ده باندې دی محتاج نه دی، هیڅ یو شیز ته محتاج نه دی. انسان خدا خلق الانسان ضعیف، انسان کمزوری پیدا کړلی شوی دی او ټول ځناور کمزوري دي. نو دوی باندې تکاوټ راځي، ستړیوالی راځي، نو دوی خوب ته محتاج دي. او الله تعالی داسې د هر عیب نه، احتیاج نه، حاجت نه پاک دی. نو فرمای له ما فی السماوات و ما فی الارض، او د هغه په اختیار کې دي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. په ځمکه او اسمانونو کې چې څه هم دي دا هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي او د الله تعالی په اختیار سره چلیږي. فرمایي چې یو پاڼه که چېرې د ونې نه راتاویږي نو دا د الله تعالی په حکم سره راتاویږي. نو په کائنات کې هیڅ یو کار داسې نه دی چې دا د الله تعالی د اختیار او د مرضۍ نه بغیر وشي. فرمایي من ذا الذي څوک دی هغه څوک یشفع چې شفارس وکي عنده د ده د وړاندې الا باذنه مگر په اجازت د ده سره. د الله تعالی د وړاندې څوک شفارس نشي کولی، البته چاته چې الله تعالی اجازت وکي چې او ته شفارس کولی شي، نو دوه اجازتونه د شفارس لپاره ضروري وي. یو کم کس چې شفارس کوي هغه ته الله تعالی اجازت وکي او ته شفارس کولی شي، بل له چا دپاره چې شفارس کوي د هغه متعلق اجازت ورکړلی شي او د ده لپاره شفارس کولی شي. نو نه یو کس بغیر د الله د اجازت نه شفارس کولی شي او نه د الله تعالی د اجازت نه بغیر د چا په حق کې شفارس کولی شي. نو د شفارس کوونکي دپاره به هم اجازت کولی کېږي. الله تعالی به ورته حکم کوي چې او تا ته دا سهولت حاصل دی
او د چا په باره کې چې شپارس کوي نو داغه په باره کې به هم حکم کی چې او دې د شپارس اهل دې او کنه دې یو سړی د شپارس اهل نه دی نو کده هغه د په باره کې ډیر خلک د شپارس درخواست وکي لیکن هغه باره کې به څوک شپارس نشي کولای نو فرمایي چې نشي شپارس کولای د وړاندې ددنه الا باذنه مگر په حکم او اجازت د سره یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم او الله تعالی ته علم دی د هغه څه چې ددنه وړاندې دي او روسته دي د دوی نه د دې خلکو نه چې څه د دوی د وړاندې دي او څه د دوی نه روسته دي یعنی موجوده او تیر شوي او راتلونکي ټول حالات چې دي د الله تعالی په علم کې دي زموږ دپاره یو حال دی یو ماضی ده یو استقبال دی د الله تعالی دپاره دا نشته دی د الله تعالی د وړاندې حال استقبال او ماضی دا یو شان دی لکه نننۍ ورځ پرونۍ او سبانۍ دا خو مونږ چې زموږ دپاره جدا جدا دي لیکن دا ټول الله تعالی ته یو ځای مخامخ دي نو فرمایي چې ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء او احاطه نشي کولی په یو شي سره د علم ددنه مگر په هغه مقدار باندې چې وغواړي الله تعالی هیڅوک د الله تعالی د علم نه څه نشي حاصلولی البته چې کله الله تعالی د خپل علم نه څه حصه چاته ورکول وغواړي نو هغه ته ورکي دا څومره علوم چې دي په دنیا کې هغه که عصري دي او که دینی دي که مادي دي او که روحاني دي دا ټول د الله تعالی هغه علوم دي او دا د الله تعالی په اذن سره هغه ښکاره شوي دي تدوین شوي دي ښکاره کړلی شوي دي دریافت کړلی شوي دي وسع او پراخه د کرسیه کرسی د هغه دې آیت الکرسی دا د دې لفظ د وجې نه ویلی کېږي د الله تعالی کرسی دا فراخه ده السماوات والارض اسمانونو او ځمکې ته الله تعالی لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر هغه دی الحی ژوندی دی القیوم او نظام چلونکی دی لا تأخذه ننسی دلرا سینتون پرکاله ولا نوم او نخوب له د در پاره ما هغه سدي فی السماوات چې په اسمانو کې دي و ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي من ذا الذی سوک ته هغه ذات یشفع چې شفاعت وکي عنده وړاندې ده الا مگر باذنه او حکم د سره په اجازت د سره یعلم په هده ما پای باندې بین ایدیهم چې وړاندې د دوی نه دي و ما هغه خلفهم چې وروسته د دوی نه ولا یحیطون او ګیره نشي اچولی دوی بشیء په یو شي سره من علمه د علم ددنه الا مگر بما پای سره شاء چې وغواړي الله تعالی
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار مونږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. کریم مولا د مرګ نه مخکې مونږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.